الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. حضرات راسي چې دیوبندیان وپیژنو. قدرمنو حاضرینو، دیوبند په هندوستان کې د اهل السنت والجماعه په خاص طور د احنافو یوه لویه مدرسه ده. په دې مدرسه کې ډېر لوی علما، مشایخ او بزرګان تیر سوي دي، اوس هم پکې موجود دي. د دې مدرسې علماو او مشایخو د خپل علمي او مذهبي خدمت په برکت نړیوال شهرت او مقبولیت پیدا کړی دي. د دې مدرسې علما او مشایخ کلک احناف دي. دوی په هر وخت کې د حنفي مذهب کلک دفاع کړی ده. د دوی دغه مذهبي خدمتونه د دوی په کتابو او رسالو کې مشهور دي. الله عز وجل دې د دوی ټول دینی خدمتونه قبول کړي. خلاصه دا چې دیوبندیان ځان ته یو جلا مذهب نه لري. حضرات، د دوی مذهب حنفي دی، خو حنفیت په دوی کې حصر نه دی، ځکه چې احناف د دیوبند څخه بغیر په نورو هیوادونو کې هم لله الحمد ښه په کثرت سره موجود دي، او هلته ډېرې لویې مدرسې او علمي مرکزونه لري. دا یو داسې ښکاره حقیقت دی چې هیڅ انکار ورڅخه کېدلی نشي. خو په تعصب سره باید ووایم چې ځینو ناپوهو کسانو اوس حنفیت په دیوبند کې حصر بللی دی. بس دیوبند ته نسبت یې د حق معیار ګڼلی دی. کوم حنفي چې دیوبند ته ځان نه منسوبوي هغه دوی بریلوی بولي. دوی وایي چې اوس خو د حنفي مذهب تشریح د ډیرو ډلو د خوا سوې ده او سمه تشریح یې یوازې دیوبندي علماو کړې ده. نو د همدغه وجې د دیوبندي علماو تشریح منل او دیوبند ته ځان منسوبول ضروري دي. حضراتو، دا خبرې خو تاسو وینئ چې ډېرې د ناپوهۍ او جهالت خبرې دي، ځکه چې د دیوبندي علماو علمیت او دینی خدمت خو بالکل منل سوی دی، لکه څنګه چې مو واورېدل. په دې کې خو خبره نشته. اما کوم چې د مذهب تشریح ده هغه خو در دیوبند ډېره د مخه سوې ده، ځکه چې دا تشریح خو د حنفي مذهب فقهاو کړې ده. دغه فقها علماء کرامو پر 7 طبقو تقسیم کړي دي. دا ټولې طبقې در دیوبند د مخه تیرې سوي دي. د فقهاو په دغو طبقو کې 8مه طبقه علماء کرامو صرف مقلدین بللي دي، پر هیڅ قسم اجتهاد یې قادرین نه دي بللي. وګورئ شرح عقود رسم المفتي 34مه صفحه. او بل خبره دا د حضراتو چې کچیرې ځان دیوبندي اعلانول، خپل ځان دیوبند ته منسوبول د حق معیار سي، نو بیا په نړۍ کې هغه په میلیونونو احناف څنګه سوه کوم چې خپل ځانونه دیوبند ته نه منسوبوي، او در دیوبند د مخه چې کوم احناف تیر سوي دي هغه څنګه سول. یو لږ فکر خو په کار دی. او بله خبره دا ده چې اوس خو ښکاره پنجپیریان هم ځانونه دیوبندیان بولي، هغه هم دیوبند یې خپل شعار ګرځولی. داسې کسان هم خپل ځانونه دیوبندیان بولي چې محمد ابن عبدالوهاب نجدي په اهل السنت والجماعت کې داخل بولي. معاذ الله. حال دا چې دیوبندیان یې د خوارجو څخه بولي. تاسې وګورئ المهند على المفند، یعنی عقائد اهل السنت والجماعه 14مه صفحه. السؤال الثاني عشر. دلته تاسې وګورئ چې دیوبندیانو څه فتوا ورکړې ده. د هغو فتوا دا ده
چې محمد بن عبدالوهاب نجدي او د اتباع و پیروان دا ټول خوارج دي. نو دیوبندیان خو د خوارجو څخه بولي او دغه کسان دا ښکاره پنجپیریان چې ځانونه دیوبندیان بولي، دیوبند یې خپل شعار ګرځولی، دغه کسان محمد بن عبدالوهاب نجدي په اهل سنت والجماعت کې داخل بولي او د دیوبند علما یې د خوارجو څخه بولي. حضراتو داسې کسان هم خپل ځانونه دیوبندیان بولي چې په ښکاره ډول د وهابیانو خبرې کوي. د مثال په ډول د اسقاط ګرځول ناروا بولي، په بدعت کې حسنه بدعت نه وایي، د 12مې په ورځ خیرات حرام بولي، تصوف بدعت بولي، تر سنت وروسته په هیئت اجتماعیه سره دعا بدعت بولي او داسې نور. اوس نو تاسې ووایاست چې په حنفي ټولنه کې د حق معیار څه شی دی؟ ښکاره خبره ده چې په حنفي ټولنه کې د حق معیار حنفي مذهب دی، بله هیڅ لاره نسته. د خلقو شعار چې هر شی وي خو خبرې او کارونه به یې پر حنفي مذهب تلل کیږي، که چیرې برابر و مقبول او که نه و برابر مردود. د همدغه وجې چې په حنفي ټولنه کې د حق معیار حنفي مذهب دی، د احنافو په باوري دارالافتاو کې د حنفي مذهب د معتمدو کتابو څخه فتواوې ورکول کیږي. د دارالعلوم دیوبند فتاوا او داسې نورو پښتو یا اردو فتاوا و حوالې بعضې مفتیان یوازې د تنویر دپاره ورسره لیکي او د دغسې فتاواو خبره یوازې په هغه صورت کې منل کیږي چې د حنفي مذهب د معتمدو کتابو سره برابر وي او د افتاء د اصولو پر بنا د فتوا ورکولو دپاره غوره خبره وي. نو چې کله دا ومنل سوه چې په حنفي ټولنه کې د حق معیار حنفیت دی، نو د احناف شعار هم باید حنفیت وي، نه یوه خاصه مدرسه لکه دیوبند. البت که یو چا هلته په دیوبند کې درسونه ویلي وي، د هغې مدرسې څخه فارغ وي، دغه عالم که ځان دیوبندي وبولي او یا خلق دیوبندي ورته ووایي په دې وجه چې هلته فارغ سوی دی، دا بالکل پر ځای کار دی. والله الموفق، والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.